سلامونه وخت مو په خیر. په ارزو کې د یوې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د ننګرهار ولایت په دریو ولسوالیو کې د څو کورونو د چھت پریوتو له امله شپږ ماشومانو ژوند بللی او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت رسنیز دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پیښې په تیرو 40 ساعتونو کې د دغه ولایت د پچیراګام، خوږیاڼیو او سپین غر ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د دغه پیښې ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. د سختو روغتون او سیلابونو له امله د هرات، کندهار، هرات اسلام قلعه، هرات اورغونډۍ او هرات بادغیس مسیرونو څخه تګ راتګ له ستونزو سره مخ شوی دی. د هرات ولایت رسنیز دفتر له هیوادوالو غوښتي چې د ځاني خوندیتوب او د احتمالي خطرونو څخه د مخنیوي په موخه دی په دغه لارو کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. په همدې حال کې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ډیرویو ولایتونو کې د روغتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. ازبکستاني پلاوي په افغانستان کې د درملو د وارداتو او ویش برخه کې د پانګونې لپاره د دغه هیواد د سوداګرو او پانګوالو له چمتووالي خبر ورکړی دی. ارګ اعلان وکړ چې د ازبکستان د صنایعو او درملو آژانس رئیس عبدالله عزیزوف د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې دغه راز د لابراتوار د تجهیزاتو د تامین او د لابراتوارونو د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو برخه کې د همکارۍ لپاره د تشکیل له چمتووالي خبر ورکړی دی. ښاغلي حنفي هم په افغانستان کې د درملو برخه کې پانګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت برخه کې مهم ګام بللی او په هیواد کې د سوداګرو او پانګوالو لپاره د اړینو اسانتیاوو له برابرېدو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان بانک رئیس وایي چې د 1403 کال په پرتله په 1404 لمریز کال کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت څه باندې 10 سلنې زیاتوالی موندلی دی. نور احمد آغا د دغه بانک د عالی شورا په ناسته کې دغه راز ویلي چې په 1404 کال کې د بانکونو ټول شتمنۍ د تیرو کلونو په پرتله له 4 سلنې زیات ډیروالی ښیي چې دغه چاره د سبا د بانکي سکتور د پیاوړتیا او د پیرودونکو د باور زیاتېدو ښکارندویه کوي. د قانون او پیټرولیم وزیر په کابل کې د ترکیې له شارجدفیر سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او په افغانستان کې د کانیزو سرچینو برخه کې د پانګونې د فرصتونو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. د قانون او پیټرولیم وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې لیدنه کې د ترکیې شارجدفیر د هیواد د سرو زرو او نورو کانیزو سرچینو برخه کې د پانګونې لپاره د ترکي شرکتونو له لیوالتیا خبر ورکړی دی. هدایت الله بدري هم په هیواد کې د نفت او ګازو برخه کې د دوی د پانګونې غوښتنه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله زیانمنو لپاره د بشرپاله مرستو لاستولو خبر ورکوي. دغه وزارت ویان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې هند د افغانستان له خلکو څخه د بشردوستانه ملاتړ او مرستو وړاندې کولو ته ژمن دی. د دې ساعت خبرونه همدومره ول. عملتیا مو ډیره مننه. تر بیا ښې چارې.